څو ورځې دمخه د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارې امریت په نوښت د پوهنې ریاست سره په ګډه همغږي او د قادري انستیتوت په مالي ملاتړ د رمضان مبارک میاشت په ویاړ د انساني خلقت مقصد کتاب رقابتي ازموینه چې د طلباو کرامو د ښوونځیو زده کوونکو او عامو لوستو ځوانانو څخه اخیستل شوې وه پایلې د ځانګړو نیول شویو مراسمو پر مهال اعلان او بریالیو زده کوونکو ته یې تحفې ورکړل شوې. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارې امیر وایي چې د یادې ازموینې څخه یې موخه د ځوانانو د فکري جوړونې مطالعې او د اسلامي ارزښتونو څخه د ځوانانو خبرول وو. د سیالۍ کې تقریبا 300 کسونو ګډون کړی و او سفتنوم تقریبا 400 کسونو کړی و. دا رقم زموږ د ځوانانو په مطلب د ډېر مهم دي مطلب د فکر جوړیږي بل د ځوانانو په خپل منځ کې و بل سره وپېژني و بل سره وویني او بل ښه خبر د ځوانانو په دولتي ادارې سره یو همغږي پاتې شي. هغه خبره دا غوي چې ځوانانو مطلب دا پوښي چې مطلب موږ ته په ټولنه کې هم اړتیا ده او هم د مطلب نظام او اړتیا لري چې باید موږ سوق باید سوایو. په دغه ازموینه کې بریالیو زده کوونکو دا ډول ازموینې مهمې وبللې او زیاتولې چې په دې سره ځوانان مطالعې ته هڅول کیږي او د پوهې کچه یې لوړیږي. په راتلونکي کې باید دا سیالۍ نورې هم اضافه شي او موږ ډېر کار ته ضرورت لرو. باید دا سیالي ډېرې زیاتې شي په هره برخه کې د سیراتو برخه کې او په نورو برخو کې باید په دې سیالیو باندې ډېر کار وشي او دا سیالي زموږ ځوانانو لپاره ډېره مفیده وه ځکه په دې کې موږ ډېر شیان زده کړه. په دې کتاب کې چې د انساني خلقت مقصد بیان شوی و په دغه ازموینه کې موږ ډېر څه زده کړل. لکه په اوله برخه کې مو د کلمې اړوند ډېر معلومات ترلاسه کړل، همدا شان د نظامونو اړوند مو ډېر څه معلومات ترلاسه کړل او په عموم کې مو ډېر اسلامي پوهه له دغه ازموینې او له دغه امتحان څخه ترلاسه کړه. د یادونې وړ ده چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارې امریت داسې او دې ته ورته نورې اصلاحي برنامې هم جوړې کړي چې ځوانان یې لا مطالعې ته هڅولي دي.